معاذ والله إني لأحبك الله مې قسم چې زه به تا سره ډېر محبت کوم. بیا په دویم پیر وتوی والله إني لأحبك الله مې قسم چې تا سره به ډېر محبت کوم. فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. زه باندې ډېر مینم ډېر محبت ته سره کوم نو دا دعا درته ښیم. فرض منځنه بعد چېرته دا ذکر پرې نه دی اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. د دې ذکر فضیلت د دې نه معلومیږي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زه په تا ډېر مینم نو دا یاده کړه. مطلب دی چې دې دعا کې خاصیت دی. دا ذکر معمولي نه دی ځکه خو دې ته ښیي دلته یعنې ای الله زما مرسته وکړه چې تا یاد کم ستا شکر ادا کم او ستا ښایسته بندګي وکړمه. دا ډېره قیمتي دعا ده. بلکې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا خبره کړې ده وایي ما ډېر سوچ وکړو چې په دې دعاګانو کې د ټولو نه فایدهمنه دعا کومه ده. فایدهمنه خو ټول یو خو چې فایدې ډېره زیاته ده هغه کومه ده ما پکې ډېر وخت سوچ کړی دی. نو دې خبرې ته ورسېدم چې د ټولو نه قیمتي او فایدهمنه دعا دا ده د الله نه مرسته غوښته په هغه څه کې چې الله پرې راضي کېږي. دا یاده که دا خبره چې الله د سره مرسته نه یې کړې که نه ته یو سیکنډ د الله بندګي نشي کولی. یو سیکنډ چېرته ګوره دا ونه وایي چې زه او زه يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. دا خو د الله رحم دی په موږ باندې چې موږ له دې بندګۍ توفیق را کړی او د دې دیندارۍ نیکې مې کوه نه کې دینداري مې کوه. الله ته سجده نه لګوې مې لګوه لګې وې لګوه فایده ستا نقصان ستا خو دا خبره به نه کې چونې زه څوک او ذره برابر عبادت د الله نشي کولی چې هغه الله دله طاقت نه یې درکړی. بعضو خلکو زړه کې دا سوال لري چې ولې دا مسلمانان دیندار نه دي ډېر او ولې اکثر مسلمانان کمزوري دي ولې دا دي ولې دا دي. دا ټوله خبره د توفیق ده. لازم نه لري چې تا کلمه ویلې د لا اله الا الله وما کلمه ویلې د لا اله الا الله زما وستا هغه عبادت به یو شان نه. یو سړي په زړه کې اخلاص وي رب العالمین ورله توفیق ورکوي. دا په دې امت کې دومره غټ نیکان خلک چې تېر شوي دي او دا علما چې تېر شوي دي سب څه خیال دی دې خلکو مباره کې چې د هر څه دوی په خپل زور کړي دي. د چا په زور یې کړي د الله په توفیق یې کړي. ښه نو الله ورله توفیق ولې ورکړی؟ اخلاص پکې و زړه کې خیر پروت و ځکه ورله الله توفیق ورکړی. د هغې اخلاص ته باندې به کوشش کړی. ته که دې درس کې ناست یې که نه دا محض د الله توفیق دی. ته که د دین څه مسله اورې دا صرف د الله توفیق دی. ستا که ګیره ده په مخ باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقې سره دا د الله طرف نه توفیق دی. که ته سلفي موحد متبع د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا د الله له طرف نه توفیق دی. شکر یې ادا کوه. منګه په هر منځه کې په هر رکعت کې سوره فاتحه وایو که نه وایو؟ وایو الحمدلله. وایي کې موږ څه وایو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یالله خاص ستا بندګي کوو خاص ستا نه مرسته غواړو. ولې دا دواړه خبرې یو ځای دي؟ د دې دلاسه معنی دا دی چې یالله ستا بندګي کوم خاص خو ګوره ستا په مرستې سره به یې کوم نو تا نه مرسته غواړم چې تا زما مرسته نه کړي نو ستا بندګي هم نشم کولی. چې الله در سره نه وي او الله دې ملګرتیا نه کوي او الله طاقت در نه کړي که نه ته د دې جومات ته پورې نشي راتلی. چې الله توفیق نه یې درکړی ته په دین کې مال نشي لګولی. چې الله توفیق نه یې درکړی ته الله نشي یادولی. چې الله توفیق نه یې درکړی ته علم نشي زده کولی.
چې الله توفیق نه درکړی ته چاته علم نشو ښوی ټول هر څه د الله په توفیق سره دي نو دا ډېره قیمتي دعا ده د فرض مانځه نه بعد دا تاسو نه ګورئ چې ته هېره نه شي کومه دعا ده اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك یا الله زما مرسته وکړه په څه کې چې تا یاد کړم او ستا شکر ادا کړم او ستا ښایسته بندګي وکړم که چې دا دعا د الله قبوله کړي نور ته الله نه څه ووایم چې دا دعا الله ستا قبوله کړي او الله ستا مرسته وکړي چې تا الله په ښه طریقې سره یاد کړي او بیا د سره مرسته وکړي چې ته د الله شکر ادا کړي او بیا د سره مرسته وکړي چې ته د الله ښایسته بندګي وکړي نو ته غواړې نور څه دا قیمتي دعا قیمتي انسان د ځمکې په دې مخ باندې هغه انسان ته ښوولي دی چې ده ورسره ډېر محبت دی د دعا به ورسره دعا وي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په معاذ بن جبل باندې ډېر مین رضی الله عنه بلکې عبدالله بن مسعود سوی رضی الله عنه إن معاذ كان أمة قانتا معاذ بن جبل زال لي أمته معاذ بن جبل آغا إنسانو چه خلقو تبه خير هو قانت إنسانو دا الله أطاعته و دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم أطاعت به کوي عبدالله بن مسعود نو معاذ بن جبل آغا کسانو کې دی چې پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ ډیر مین دی د پیغمبر